السلام علیکم دوستانو، زه ستاسو ورور ظفران صدقي یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. دوستانو په دې ویډیو کې به تاسو ته وښودل شي کله چې تاسو انویټ مې سټارټ کړلو او بیا کوم وخت بیرته بندولو یا اوبو هلته نه وي پکار یا انویټ ته معنا ضرورت نه و. کله چې تاسو انویټ بندولو یعنې سور بټن ورباندې ووالو په هغه وخت کې تاسو انویټ نه بندېږي، نمره ځای په ځای باندې ودرېږي او انویټ سټارټ پاته وي، نور بټن کار نه کوي، بندېږي نه. نو تاسو مجبوره کیږئ چې شمسیانو بیا کنکشن کټ کړئ او په انویټ بر کټ شي، له هغه وروسته یې تاسو انویټ بیا بند شي او یعنې معنا یې تاسو په سرو بټن باندې انویټ نه بندېږي. کله چې انویټ بټن ووهئ هغه فریکونسي ځای په ځای باندې یعنې جام شي، د هغسې رقم ته ودرېږي، نور هېڅ کار نه کوي. د دې طریقې لپاره په انویټ کې یو پروګرام ده، په هغه پروګرام کې سمیږي، هغه پروګرام تاسو ته ښیم ورځو د انویټ په طرف. دا موږ انویټ ته مې برق ورکړلو، اوس انویټ سټارټوو. اوس په انویټ کې یعنې د انویټ طریقه څه رقم ته ده، انویټ څه رقم ته کار کوي. اکثره وخت تاسو ته دلته په انویټ کې کله چې د هغه رقم ته مشکل وي O1 فالټ هم درکوي. کله چې هغه O1 فالټ بیا سور بټن ووهئ هغه فالټ بیرته ورک شي، خو بیا هغه مشکل وي کله تاسو انویټ بندوئ نو بندېږي نه. اوس به تاسو ته عملي وښیو. وینئ تاسو ته ښکارېږي O1 فالټ ورکړو. د دې معنا دا شی ده چې د برق په دا څومره چې تاسو د انویټ د برق اندازه غواړئ تر هغه اندازې زیاته برق تاسو ورکړی ده، نو تاسو باید اوس دلته څه طریقه ورسره وکړئ. انویټ مې سټارټ کړلو، انویټ فریکونسي روانه ده، که 500 ته ورسېږي که نه ورسېږي. معنا دا اوس فریکونسي تر 150 پورې ورسېدله. اوس که چېرته موږ انویټ بندوو خو باید فریکونسي بیرته شاته ولاړه شي. اوس که موږ چېرته انویټ بندوو فریکونسي شاته باید لاړ شي. انویټ فریکونسي شاته نه ځي، په هغه ځای باندې ولاړه ده. زه تاسو اوس طریقه ښیم. اوس انویټ موږ بند کړل. اوس خو یعنې انویټ موږ په دې په خاطر باندې بند کړو چې د انویټ فریکونسي اوس موږ ته معلومات نه کېدلو چې دا په ځای ولاړه ده او که سر ته رسېدلې ده ځکه ولاړه ده. موږ انویټ سټارټوو، اوس O1 فالټ یې ورکړو. اوس O1 فالټ ختم شولو، بیرته اوس فریکونسي روانه ده په مخ باندې. که چېرته موږ سور بټن اوس ورباندې ووهو نو دا فریکونسي شاته بیرته نه راځي، ځای په ځای باندې ودرېږي، شاته نه راځي، یعنې بیرته راوس کېږي نه، په هغه ځای باندې ودرېږي. که یې بیرته سټارټ کړو فریکونسي بیا مخته ولاړه. دا په دې خاطر چې انویټ مې یعنې سور بټن کار نه کوي، انویټ مې سټارټ پاته کېږي. تاسو چې هر څو انویټ بندوئ بندېږي نه. نو په دې وخت کې تاسو بیا ورځئ د شمسیانو ارت خطا کوئ. راځئ دلته پروګرام کې نن جوړوو چې دا څنګه کېږي. PO راځي، PO PB ته رسوو، PO PB ته راله، هغه انټر کوو، دا رسوو PB دا بیا انټر کوو. دلته تاسو ته 100 ښکارېږي، دا 100 نمره موږ پورته کوو، دا موږ 1.5 ته رسوو. دا کله انټر کوو اوس اوکې کوئ، داسې اوکې سوله PB 08 رالو. له دې پروګرام څخه نور موږ وځو. دا اوس ورته ګوره هغه موږ نمره په کوم ځای ولاړو هغه خپله شاته ولاړه، انویټ خپله بند شول. اوس یې بیا سټارټوو، نمره په مخ ولاړه، که یې بیرته بیا بندوو بیرته ګورو نمره بیرته شاته ولاړه، یعنې هغه مشکل یې حل شو. د دې پروګرام حل په دې طریقه سره و. PB 01 کې ولو دا مشکل تاسې حل کړلو، په خپل انویټ کې وګورئ. که چېرته له داسې مشکل سره مخ یاستئ په دې طریقه سره جوړېږي. که مې ویډیو خوښه شوې چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، ښایسته کمنټ ورته ورکړئ. د نورو ویډیو لپاره له موږ سره پاتې شئ. الله مو مل.